سلامونه ګرانو دوستانو، سره کوم چې موږ تاسو سره وعده کړی و چې موږ به د AI ماسټر کورس جوړو. نو نن زموږ د AI ماسټر کورس اولنی چپټر یعنی اولنی کلاس دی. دوستانو څنګه چې موږ تاسو ته پته را چې AI نن سبا په هر یو سیز کې انواله، ایون چې د دنیا په هر شعبه کې AI دا او هر یو کس یا هر یو شعبه دا کوشش کوي چې هغه خپل کارونه په AI باندې وکړي او د دنیا ټارګټ دا دی چې هر یو کار د AI ته حواله شي او هر یو کار اتوماتیکلی کیږي په AI باندې. نو اوس که موږ د دنیا سره چلیدل غواړو، د دنیا سره مخې ته پرمختګ کول غواړو او د ټکنالوژي په دور کې خپل قدم ایښودل غواړو او په دې دور کې موږ خپل ځان کامیابول غواړو، نو موږ ته پکار دی چې موږ د AI سکیلز زده کړو. دا بنیادي سکیلز دي، دا اهم سکیلز دي. د دې سکیلز نه بغیر ته په مستقبل کې ژوند نشي کولی. ستا معاش ته د دې نه غټ نقصان رسي، تا ته په هر یو شعبه کې تا ته نقصان دی که چېرې ستا سره د AI سکیلز نه و. اوس دوستانو که موږ اخوا دېخوا فکر وکړو، نو زموږ په مارکیټینګ کې یا هر ځای کې د AI په باره کې مختلف قسمه کورسونه اخیستلی کېږي، خرڅولی کېږي. نو موږ کوشش وکړو چې خپلو پښتنو وروڼو ته فری A to Z چې کوم AI کورس دی دا وښایو. په دې کورس باندې ډېر زیات ټایم موږ ولګو او دا ډېر زیات ریسرچبل کورس دی او په دې کې هر یو سیز چې کوم دی نو دا پریکټیکل ایکسپلین کول دي. نو د دې دپاره به تاسو دا مهرباني کوئ چې دا کورس په زیات نه زیات شیر کوئ د خپلو دوستانو سره په ګروپونو کې، فیسبوک، ټیک ټاک، ایون چې تاسو په هر یو پلیټ فارم کې ورسره به چینل ضرور سبسکرایب کوئ او ښه کمنټ به هم لازمي کوئ، ویډیو به لایک کوئ. نو دوستانو اوس موږ د خپل کورس باقاعده آغاز کوو. اولنی چې کوم بیسک سیزونه دي د هغه نه به موږ سټارټ اپ اخلو. دوستانو AI کوم چې ارټیفیشل انټیلیجنټ دی او نن سبا په دنیا کې د AI مانګ دی، هر یو سیز په AI باندې روان دی، د دنیا هر یو کار په AI باندې کیږي. ایون هغه کارونه کوم چې به موږ په خوبونو کې لیدل یا کوم چې به زموږ په تصوراتو کې وو، هغه کارونه نن سبا په AI باندې بالکل ایزیلی کیږي. لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې زه تاسو ته یو داسې منیجر متعرفي کوم چې کوم منیجر به تاله به کار سنبالی، تاله به کار کوي، تاله به آیډیاز درکوي، حتی کې چې تا ته به د پیسو ګټلو طریقې هم درښایي. نو دا یو داسې منیجر دی، بس صرف دا تاسو به هینډل کوئ. باقي کار چې کوم دی، کریټیویټي چې کومه ده، نو دا به ټوله د AI خو صرف دې له به تاسو لږ شان ټایم ورکوئ او لږ شان سکیلز دي. د AI سکیلز چې څومره دي په دې صرف ځان پوهه کول دي. باقي AI ډېر اسانه ده او ډېر په لنډو الفاظو کې زه تاسو پوهه کوم چې تاسو به څنګه دا هینډل کوئ، څنګه به تاسو په دې باندې کار کوئ. نو دوستانو اوس د دې کې اولنی چې کوم سیز دی نو هغې ته ویلی کېږي چیټ بورډز. اوس دوستانو اولنی سټیپ چې کوم دی په دې باندې تاسو ځان پوهه کوئ چې چیټ بورډز داسې سیزونه دا کار څنګه کوي، په دې به مونږ کار څنګه کوو. نو دوستانو چیټ بورډز هغه سیز ته ویلی کېږي کوم چې د انسان سره خبرې اترې کوي. لکه مثال په طور باندې ته یو سوال ورکړي، د هغه تا ته جواب میلاو شي، یو ستونزه ده د هغې تا ته مسله میلاو شي، نو دې ته چیټ بورډز ویلی کېږي. لکه د دې مثالونه دي چیټ GPT، ګوګل جیمینای، مایکروسافټ چې کوم دی نو دې ته چیټ بورډز ویلی کېږي. او دا د AI چې کوم اولنی بنیادي سیز دی نو هغه چیټ بورډز دی او ټوله AI چې کوم دی نو دا په دې چیټ بورډو کې پرته ده. ولې چې چیټ بورډ دا د انسان سره غږیږي، دا ستا د سوالونو جوابونه دا تا ته درکوي، ستا چې څومره مسلې دي دا ټولې حل کوي. ایون چې ته څه غواړې نو ته په دې چیټ بورډز کې هغه کولی شي. که چېرې ته په چیټ بورډز باندې پوه شوې، تا دا سیزونه زده کړل، نو تقریبا 70% چې کوم AI ده نو هغه تا زده کړه. اوس دوستانو په دې کې اولنی اهم سیز چې کوم دی نو هغه چیټ GPT یا ګروک AI ده. کوم چې دواړه یو شان دي خو لکه زیات تر چې استعمالیږي نو هغه چیټ GPT ده. نو اوس به موږ ځو او چیټ GPT به ګورو چې په چیټ GPT به استعمالیږي څنګه او دننه به اوس دا موږ هینډل کوو څنګه، په دې به موږ کار څنګه کوو، هغه کارونه به پرې څنګه کوو کوم چې موږ په خوبونو کې کول غواړو، کوم چې زموږ خوبونه دي، کوم چې زموږ تصورات دي او کوم چې نن سبا خلک کول غواړي، نو د چیټ GPT نه به هغه کارونه اخلو. نو اوس دوستانو چیټ GPT هم هغه سیز دی کوم چې ستاسو د سوالونو جوابونه تاسو له درکوي. لکه فار ایگزامپل که فرض کا ته د یوټیوب دپاره سکرپټ لیکل غواړې، نو ته په چیټ GPT کې په 2 سیکنډو کې تا ته به د ویډیو په باره کې سکرپټ تیار شي. هغه سکرپټ کوم چې ته په ورځو کوشش کې او هغه ته نشي لیکلی، بلکې چیټ GPT به ایون تا ته په جسټ یو څو سیکنډ کې هغه سکرپټ تیار کړي. بل طرف ته که ته کوډینګ کول غواړې یا ته انفارمیشن حاصلول غواړې یا ته سټوډنټ
د څه باره کې سرچ کول غواړې یا هر قسمه ستونزه حل کول غواړې نو ته د چیټ جی پی ټي په ترو سره هغه ستونزې حل کولی شي. اوس ډېر زیات کسان دا وایي چې یاره چیټ جی پی ټي دا مونږ پیژنو، چیټ بوټس دا مونږ پیژنو، په دې خو مونږ کارونه کوو، دا څنګه اے آی کورس دی. نه، اوس چې کوم ماسټر مایند پلان دی هغه د دې ځای نه مخکې شروع کېږي. دا خو هسې انټروډکشن و، اوس به د دې ځای نه اخوا مونږ پریکټیکل کار کوو. اوس دا چیټ جی پی ټي زه د چیټ جی پی ټي نه سوال کوم، ما ته یو شان جواب راکوي. یو عام آډینس راځي او هغه د چیټ جی پی ټي نه سوال کوي، هغه ته د سوال جواب پوره نه میلاویږي. اوس په دې ځای کې یو ماسټر مایند سیز پروت دی چې څنګه به ته په چیټ جی پی ټي باندې خپله مسله پوره حل کړې. ډېر زیات کسان داسې دي چې هغه چیټ جی پی ټي یوز کوي خو هغه په یوز باندې نه پوهېږي چې د چیټ جی پی ټي استعمال څنګه کېږي، چیټ جی پی ټي ټرین کېږي څنګه. اول به ته چیټ جی پی ټي ټرین کړې، د هغه نه بعد به ته د چیټ جی پی ټي نه کار اخلي. که فرض که ته چیټ جی پی ټي ټرین نه کړي نو چیټ جی پی ټي تا ته هغه شان سوالونو جوابونه نشي درکولی څه رقم چې ته غواړې. اول به مونږ چیټ جی پی ټي چې کوم دی دا به ټرین کوو، د هغه نه بعد به زمونږ د مسلو چې کوم پوره زمونږ د سوال چې کوم پوره جواب دی هغه به مونږ ته میلاویږي. نو دوستانو اوس به مونږ ځو چیټ جی پی ټي ته او پریکټیکلی به زه تاسو ته درخوایم چې مونږ به څه رقم پرمپټ لیکو، څه رقم به چیټ جی پی ټي ټرین کوو او پرمپټ انجینیرینګ به مونږ څنګه کوو. نو دا هم ډېر اهم ټاپک دی. نو ځو چیټ جی پی ټي ته. نو دوستانو که تاسو سره د چیټ جی پی ټي اپلیکیشن وي کوم چې په پلی سټور کې میلاویږي، دا به تاسو انسټال کړئ. که فرض که تاسو سره دا اپلیکیشن موجود نه وي نو تاسو دا په ګوګل کې هم کولولی شئ. نو دې ځای کې زما سره اپلیکیشن دی، د اپلیکیشن به کولاو کوم. اوس درته په دې ځای کې اهم څیز درخوایم چې هغې ته ویلی کېږي پرمپټ. تصویر یا سټوري په اے آی باندې چې څومره څیزونه جوړیږي د هغې شاته چې کوم رازونه دي هغې ته ویلی کېږي پرمپټ. دې ځای کې تاسو کتی شئ چې دې ځای کې مختلف فیچرز تاسو ته په نظر راځي، خو زمونږ کار دی په دې ځای کې پرمپټ جوړول چې مونږ به یو ارګینک پرمپټ څنګه جوړو. نو اوس په دې ځای کې تاسو کتی شئ چې دې چیټ جی پی ټي دا به زه ټرین کړم او دې ته به زه په خپلو الفاظو کې ویم چې ما ته یو پرمپټ پکار دی، لکه څه رقم چې ستاسو په ذهن کې یو آیډیا موجود وي، تاسو په څه قسمه څیز باندې ځان ته پرمپټ یا سټوري جوړول غواړئ. نو هغه شان زه په دې ځای کې یو سټوري جوړوم چې یو ټیچر دی او هغه ماشومانو ته، مطلب دا چې یو پرایمري سکول دی، دا زما یو آیډیا ده. په هغه کې ماشومان دي او ټیچر دی، هغه ټیچر لګي او دې ماشومانو ته د پلار چې کوم ادب یا د والدینو چې کوم حقوق دي په هغه باندې خبرې اترې کوي، هغه کلاس اخلي. نو دې په باره کې چې زه یو پرمپټ جوړوم. اوس تاسو کتی شئ چې دا پرمپټ به زه څنګه جوړوم او دا پرمپټ به زه ارګینک جوړوم. کوم پرمپټ چې تاسو جوړوئ اوس دې ځای کې کتی شئ چې زیاتر ملګري داسې دي چې هغه په دې ځای کې یو ښکلې آیډیا لري خو هغه ته ښکلی پرمپټ نه میلاویږي چې هغه آیډیا څه کړي په ویډیو کې کنورټ کړي یا هغه یو پکچر جوړ کړي. نو د هغه دپاره د یو بهترین او د یو مضبوط پرمپټ ضرورت وي. نو دې ځای کې تاسو کتی شئ چې پریکټیکلی تاسو په سکرین باندې وینئ چې زه لګیا یم چې یو ټیچر لګیا دی په پرایمري سکول کې ماشومانو ته د پلار چې کوم آداب دي هغه ښایي. پرایمري سکول دی، یو دا زما یو آیډیا ده. نو اوس په دې ځای کې تاسو کتی شئ ما ورته ووایي چې د دې په باره کې ما ته پرمپټ راکړه. هغه ما ته سیمپل پرمپټ راکړه، لکه څنګه چې تاسو یا هغه کسان کوم چې په چیټ جی پی ټي کې مخکې ټرین نه وي یا هغوی چیټ جی پی ټي ټرین کړی نه وي نو هغه په سیمپل تا ته پرمپټ درکړي. اوس زه ورته په د دې نه بعد څه وکړم، دا پرمپټ زما دپاره نه دی پکار. زه به ووایم چې د دې پرمپټ چې کوم ډیوریشن دی، دویم نمبر اهم څیز، لکه پرمپټ تا ته تیار شو خو ته څومره ویډیو جوړول غواړې نو په دویم نمبر کې به ته د دې ډیوریشن ورکړې. مطلب زه 60 سیکنډ ویډیو جوړوم، یو شارټ ویډیو جوړوم. په دې ځای کې دا په تاسو ډیپینډ کوي چې تاسو څومره ویډیو جوړول غواړئ. نو تاسو به هغې ته ووایئ چې زما د ویډیو د پرمپټ ډیوریشن چې کوم دی هغه یا 60 سیکنډ پکار دی یا 1 منټ پکار دی یا 2 منټه پکار دی. نو په دې ځای کې کتی شئ چې کوم اوږدې قصې وي هغې شارټ کټ کړي او ما ته د 60 سیکنډ دپاره یعنې د 1 منټ دپاره چې کوم پرمپټ دی دا تیار شو. اوس ارګینک پرمپټ چې دی نو دا زما نه دی تیار. نو په دې ځای کې به دوباره چیټ جی پی ټي ته زه ویم چې اوس ما ته د دې پرمپټ ما ته اوس ماسټر پرمپټ پکار دی، کوم چې زمونږ ګول دی. که چېرې تا ته ماسټر پرمپټ میلاو شي نو ستا د ویډیو ډیوریشن هر یو څیز به برابر وي.
نو اوس په دې ځای کې زما د ویډیو چې کوم زما چې سوري د سټوریج چې کوم ډیوریشن او 60 سکند شو اوس ماته دا پرمپټ چې کوم دی نو دا ماستر پرمپټ پکار دی. نو اوس په دې ځای کې تاسو کته شي چې اولنې څومره زموږ چې کوم پرمپټ مونږ ته راکړو دا هغه څومره مطلب هغه کې څومره چینجز وشو. دا کوم دویم نمبر چې زموږ کوم ماستر پرمپټ دی اوس دې ځای ته تاسو کته شي چې په دې ځای کې هغه سټوري ایکسپلین شوی ده بالکل او په ارګینیک طریقې سره واقعي مونږ ته ماستر پرمپټ راکوي. اوس په دې ځای کې چې تاسو کله بره وګورئ کوم چې اوله کې ماته پرمپټ راکړی هغه ته وګورئ او بیا لاندې چې ماته کوم ماستر پرمپټ راکړی هغه ته وګورئ نو په دې ځای کې ډېر زیات فرق دی. نو اوس تاسو کتلی شئ چې ماته ماستر پرمپټ هم میلاو شو خو په دې باندې زه ویډیو جوړه کړم نو دا ویډیو هم زما دپاره کریکټ نه ده. اوس بل یو اهم څیز دی چې هغه به زه کوم چې د دې دپاره سینز جوړول دي. زه به سینز د دې دپاره څنګه جوړوم د دې پرمپټ نه به زه سینز جوړوم. نو اوس به شارټ کټ به تاسو په خپله ژبه کې دې ته ووایي چې ماته سینز پکار دي. په دې طریقه باندې تاسو کتلی شئ سیمپلی. اوس به زه دې ته څه ووایم چې ماته د دې پرمپټ چې کوم دی نو سینز پکار دي لکه څه رقم به استاد څنګه کلاس اخلي بیا به سټوډنټ څه ریاکشن وي د سکول چې کوم د کیمرې ایکشنز دي دا ټوټل به تاسو ته اوس دا سینز په طالب هم دا چیټ جی پی ټي جوړوي. نو سیمپل تاسو کتلی شئ چې په دې ځای کې اوس ماته سینز جوړ کړه. ګوره په دې ځای کې تا ته اوس سینز جوړ شو چې لکه د کلي یو ښکلی پرایمري سکول دی ښوونکی دی یعنی چې کوم ټیچر دی د هغه څه کار دی مطلب دا چې ستا په پرمپټ کې څومره سینز دي کوم کرکټر چې دي چې د ټیچر به څه کرکټري سټوډنټس به څه کرکټري سکول به څنګه وي په سکول کې به دننه څه وي نو دا ټوټلی کرکټر چې کوم دی نو هغه تا ته په پرمپټ کې تیار شو بیا تا ته په سینز کې هغه کرکټر چې کوم دی نو جدا جدا وښودل شو. بیا ډېر ملګري داسې کوي چې د دې ځای نه بیا څه کوي دا سینز راواخلي او د دې نه ویډیوز جوړوي. نو ګوره په دې ځای کې تاسو اهمې غلطیانې کوئ لکه څنګه چې تاسو یو سیمپل پرمپټ راواخلئ هغه نه ویډیو جوړوئ لکه په ماسټر او په دې سیمپل چې کوم پرمپټ په دې کې څومره ډفرنس و نو اوس همدغه شان په دې ځای کې دا فرق هم دی. نو اوس به سیمپل دوباره بیا تاسو په دې چیټ جی پی ټي ته ووایئ چې اوس د دې سینز چې کوم دی نو ماته ماستر پرمپټ چې کوم دی هغه راته راکړه لکه مطلب سینز خو تیار شو خو د دې ماته ماستر پرمپټ راکړه چې دا به څه رقم به زما ویډیو چې کوم ده نو دا بهترینه جوړه شي. اوس تاسو کتلی شئ چې زما چې کوم پرمپټ و هغه ریډي شو مکمل. فرست سینز تاسو کتلی شئ چې هغه ډیوریشن تاسو په خپله باندې دا ریډ کولی هم شئ خو چونکې که زه تاسو ته یو ریډ کوم نو ټایم ډېر زیات بیا زموږ ضایع کېږي. په دې ځای کې تاسو کتلی شئ اولنی چې کوم کرکټر دی چې یو د ټیچر انټر ا ویلیج کلاس روم اینډ ګریټ سټوډنټس لکه مطلب دا چې یو ټیچر چې کوم دی نو دا به د کلي چې کوم سکول دی په دې ته به انټر کېږي نو دا تاسو کتلی شئ چې دا اولنی سینز دی هغه به سلام کوي دا به بیا دویم سینز ته تاسو کتلی شئ بیا دریم سینز څلورم پنځم شپږم حتی کې چې بیا لاندې چې کوم دی ویژول او د الټرا ریالسټک ویډیو لکه وی ای او د اے آی په هر یو پلیټفارم باندې بیا تاسو دا ویډیو جوړوئ نو په دې ځای کې د کیمراز چې کوم ایکشنز دي لایټینګ دی نو دا ټول سیز چې کوم دی نو په دې پرمپټ چې کوم چې ماستر پرمپټ سینز دی نو په دې کې بالکل موجود دی تاسو کتلی شئ. نو دوستانو دا د چیټ جی پی ټي دې ته ویل کېږي پرمپټ انجینیرینګ. کله چې ته په چیټ جی پی ټي باندې یو تصویر جوړې یو ویډیو جوړې په چیټ جی پی ټي باندې ته هر قسمه کار کې د هغه دپاره ضروري سیز چې کوم دی پرمپټ دی. پرمپټ به څنګه جوړیږي چې د هغه دپاره به چیټ جی پی ټي ته ټرین کې هم په دې طریقې سره تاسو به چیټ جی پی ټي ته خپل انفارمیشن پوره ورکوئ. تاسو څه سیز غواړئ چیټ جی پی ټي تا ته د هر یو سیز پوره سوال درکې خو ته به چیټ جی پی ټي پوره انفارم کې پوره به هغه ته معلومات ورکې د هغه نه بعد به ستا چې کوم ګول دی د هغه به تا ته پوره معلومات میلاویږي. دوستانو په دې طریقې سره تاسو ټرایانې وکئ او قسمه قسم پرمپټس جوړ کړئ. دا بالکل فری دی په چیټ جی پی ټي کې دا بالکل فیډ نه دی بالکل فری دی او تاسو په دې طریقې سره باندې
باندې ډیفرنٹ بار تاسو خپل آیډیاز راوخلی اردو کې انګلیش کې پښتو کې ایون په هر ژبه کې تاسو په دې باندې کار کولای شئ او په دې باندې مختلف پرمپټس تاسو جوړولای شئ. نو دوستانو دا د نن ورځې چې کوم زموږ پرمپټ انجینیرینګ او اے آی چې کوم انټروډکشن هغه وشو پریکټیکلی سبا به موږ دا پرمپټ راخلو او د دې نه به ارګینیک تصویران ویډیوګانې سینز دا سیزونه جوړو او بیا به مخې ته بیلان کوو او خپل دا سفر چې دی نو دا به جاري ساتو. دوستانو ستاسو ډیره مهرباني وي چې تاسو زموږ دا کورس هغه خلکو ته ورسوئ کوم کسان چې دا کورس کول غواړي خو د هغې سره پیسې نه وي. نو دا پري موقع ده تاسو خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې ستاسو سره څومره هم د سوشل میډیا پلیټفارم دي. زموږ د حوصلې دپاره ضرور چینل هم سبسکرایب کړئ ښه کمنټ هم وکړئ ویډیو هم لایک کړئ. د بلې ویډیو انتظار کوئ ډېر ژر به انشاءالله تاسو ته داسې پریکټیکل ویډیو انشاءالله تعالی چې میلاو شي د الله تعالی په امان.